سلامونه، وخت بخیر. هیله ده روغ او جوړ به اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 12م کلاس کې ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د تیر په څېر زموږ هر درس 4 برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه words یا کلمې، دریمه برخه expressions and sentences اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې مو په تیر درس کې personal pronouns یا شخصي ضمیرونه ولوستل او بیا مو وویل چې شخصي ضمیرونه یا personal pronouns په دوه برخو باندې ویشو. لومړی هم subject pronouns وو او دویم object pronouns وو. نو په نن درس کې زموږ درس subject pronouns یا فاعلي ضمیرونو څخه پیلېږي. subject pronouns لکه څنګه چې د نوم څخه ښکاري، subject معنا فاعل او pronouns ضمیر. subject pronouns are those which are used instead of subject in the sentences. subject pronouns are those which are used instead of subject in the sentences. فاعلي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په جملو کې د فاعل پر ځای کارول کیږي. د چا پر ځای؟ د فاعل پر ځای کارول کیږي. فاعلي ضمیرونه د subject pronouns consistent. فاعلي ضمیرونه عبارت دي له فاعلي ضمیرونه اصل کې موږ اووه فاعلي ضمیرونه لرو په انګلیسي کې چې د I, you, we, they او he, she, it څخه عبارت دي. ضمیرونه وایي چې په انګلیسي کې موږ درې ډوله اشخاص لرو، لکه څنګه چې په پښتو کې لرو. لومړی شخص مثلا خبرې کوونکی متکلم، دویم کس چې غوږ ورته نیسي هغه مخاطب، او دریم غایب چې یا په دې خبرو کې ګډون نه کوي یا مثلا غایب وي. نو په انګلیسي کې هم همدغسې دی. first person یا متکلم لومړی شخص چې ورته وایو، دویم چې دی second person یا دوم شخص مخاطب، کوم چې زموږ غږ اوري یا زموږ خبرو ته یعنې موږ ورته خبرې کوو، او دریم third person یا دریم شخص غایب دی. نو په first person کې چې دی موږ فاعلي ضمیرونه یو singular لرو بل plural لرو. singular فاعلي ضمیر چې دی I معنا زه، او ډیر یعنی plural کې we موږ. دوهم شخص یا second person کې چې دی موږ هم plural او هم singular لرو، خو یوازې یو دی چې یو هم د ډیرو لپاره کاریږي او هم د یو کس لپاره کاریږي. لکه ته یا تاسې، ته یو چاته خبرې کې یو، او که ډیر خلک وي هم ورته یو کاروي. third person کې یا دریم شخص غایب کې چې دی بیا مونږ 4 ضمیرونه لرو چې 3 دانې پکې singular دي، یو it دی هغه بیسا یعنی د بې جانه شیانو یا د ځناورو لپاره کاریږي. ورپسې چې دی she دی هغه یعنی د ښځینه لپاره کاریږي. ورپسې he دی هغه د نارینه لپاره کاریږي. او ورپسې دی چې کوم دی بیا نو د جمع یعنی د ډیرو خلکو لپاره کارول کیږي، لکه معنی چې د دوی یا هغوی دي. نو په لنډ ډول موږ ویلی شو چې subject pronoun په انګلیسي ژبه کې 7 دانې دي چې د I, we, you, it, she, he او they څخه عبارت دي. نو دا و زموږ subject pronoun. اوس راځو د یادښتونه په یاد ولرئ. note remind these notes. اوس راځو فاعل پیژنو چې فاعل څه ته ویل کیږي. فاعل په لومړي تعریف کې راځي چې subject is the doer of an action. subject is the doer of an action. فاعل د عمل ترسره کوونکی ته وایي، یعنی یو څوک چې یو کار ترسره کوي دې ته څه وایي؟ فاعل وایي. مثلا زه اوس خبرې کوم، زه فاعل یم، یا زه تدریس کوم نو زه فاعل یم. وایي چې example کې وایي Ali teaches the class. Ali teaches the class. Ali کلاس تدریسوي یعنی صنف ته درس وایي. نو دلته علي څه کوي؟ علي کار ترسره کوي کنه، تدریس کوي، یو عمل ترسره کوي. نو دلته علي چې دی زموږ فاعل دی یعنی subject دی. دوهم تعریف چې subject لپاره موږ وایو چې subject is a person, place or thing that we talk about it. subject is a person, place or thing that we talk about it. subject یو شخص، یو سیز او یا یو ځای ده چې موږ یې په اړه خبرې کوو. subject چې دی یا فاعل یا مبتدا هغه شخص، ځای یا سیز دی چې موږ یې په اړه خبرې کوو. مثلا ته example کې وایي چې هجران is my classmate. هجران is my classmate. نو دلته خو هجران په دې جمله کې کوم کار نه دی ترسره کړی، خو موږ یې په اړه خبرې کوو. وایو چې هجران is my classmate. هجران زما ټولګیوال دی.
صحیح ده. نو دلته دا هجران زموږ سبجیکټ یا فاعل او یا هم مبتدا ده. بل ویو چې افغانستان is a good country. افغانستان is a good country. افغانستان یو ښه هیواد دی. نو دلته خو افغانستان په جمله کې کوم کار نه دی ترسره کړی، خو موږ یې په اړه خبرې کوو، نو وایو چې subject is a person, place or thing that we talk about it. صحیح ده. نو موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو، وایو چې د جملې سبجیکټ څه شی دی؟ افغانستان دی. دریم definition یا تعریف چې موږ د subject لپاره کوو هغه دا دی چې subject is the word which is used at the beginning of the sentences. Subject is the word which is used at the beginning of the sentences. Subject یا فاعل او یا هم مبتدا هغه کلمه ده کوم چې د جملې په پایل کې کاریږي، د جملې په پیل کې کاریږي. صحیح ده. example تراشي. example کې وایي چې this is a comfortable chair. This is a comfortable chair. دا یوه هوسا یا آرامه چوکۍ ده. دلته وګورئ this د جملې لومړي سر کې راغلی همدغه زموږ سبجیکټ دی. صحیح ده. ورپسې وایي چې حمید الله is a clever boy. حمید الله is a clever boy. حمید الله یو هوښیار هلک دی. نو دلته حمید الله چې دی د جملې په سر کې راغلی، نو موږ وایو چې دا زموږ د جملې سبجیکټ یا فاعل دی. د ګرامر برخه مو هم دلته پای ته رسیږي. دوهمې برخې ته راځو او کلمې یا words لولو. په دې برخه کې 15 لغتونه د ژباړې سره لرو، او که تاسې دغه لغتونه په جملو کې استعمال کړئ، په جملو کې وکاروئ، نو بیا به ستاسو څخه هیڅکله میر نشي، یعنې د تل لپاره به تاسو ته په کار راشي او په یاد به مو وي. لومړی راشئ د لغتونو پروننسیشن ته، تلفظ ته، د هغې څخه وروسته بیا معنا کوو. blackboard blackboard توره تخته. drink drink څښل یعنې څکل. driver 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 یا چلونکی. dress dress ښځینه کمیس. daughter daughter GH دلته سایلنټ دی. لور ته وایي daughter لور. د لغتونو برخه هم پای ته رسیږي. درېیمې برخې expressions and sentences اصطلاحات او جملو ته راځو، او په دې برخه کې په ورځني ژوند کې هغه کارېدونکي اصطلاحات او جملې لولو چې موږ ورسره ډېر زیات مخ کېږو. په ننني درس کې د یو چا د هڅونې لپاره کارېدونکي جملې لولو، یعنې کله چې یو څوک هڅوو چې یو کار ترسره کړي نو دغه جملې لولو. چې go on go on hang in there hang in there keep it up keep it up don't give up don't give up keep your chin up keep your chin up don't get discouraged don't get discouraged keep up the good work keep up the good work keep up pushing keep up pushing you're doing great you're doing great keep the faith keep the faith. په ننني درس کې زموږ اصطلاحات هم دلته پای ته رسیږي. څلورمې برخې او one question ته راځو. په دې برخه کې تاسو ته پښتو جمله درکول کېږي، د هغې لپاره مناسبه ژباړه تاسې په A او B اپشن کې ګورئ، کوم چې ورسره سمون خوري په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې همغه ځواب لیکئ او یوه نمبر ترلاسه کوئ. د لاندې پښتو جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ پښتو جمله ده ما هغه 3 میاشتې مخکې ولید. ما هغه 3 میاشتې مخکې ولید. نو کوم ځواب چې ورته صحیح وي همغه انتخابوئ. فرست کې راځي چې I have seen him about 3 months ago. I've seen him about 3 months ago. او په بي کې راځي چې I saw him about 3 months ago. I saw him about 3 months ago. نو د کمنټ برخه کې پوښتنې ته ځواب ولیکئ او د هر سم ځواب لپاره یوه نمبر ترلاسه کړئ او د 10 نمبرو په اخیستلو سره تاسې د GBA چینل لوري د ستاینلیک یا سرټیفیکیټ ګټونکي شئ. نو قدرمنو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.